سلامونه او نیکې هیلې او په همدې هیله چې تاسې ټول به راته روغ جوړ او د ښه صحت جامې به مو په تن اوسي. ګرانو وروڼو، غواړمه چې یو څو خبرې له تاسې سره د مجلس په اداب ولرمه، د خبرو کولو په اداب ولرمه او په هغې او په دې برخه کې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه طریقه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کارول هغه هم در وښیم. تاسو ته به بهتره معلومه چې نن سبا دغه مرض په ټولنه کې وجود لري او بې حده د چا خبره په زور کې دی. هغه دا دی چې ته به د یو چا سره خبرې کوې، د هغه توجه به بل طرف دی. کله به یو ځای کې چنګه واچي، کله به بل ځای کې، یا به مثلا ته خبرې له چا سره کوې، بل سړی به راشي په منځ کې به راټوپ وهي. مثلا بل سړی به یعنی دغه د خبرو آداب طریقه کار دا مطلقاً نشته، مطلقاً نشته. غټ سنډاوی په ډېر بخښنې سره غټ سنډاوی دا کار به کوي. که بیا ورته وایې چې دا ښه کار نه دی نو خفه کېږي به هم. نو زه چې کله راځم او زما په فیسبوک راتګ صرف د همدې دپاره دی چې نیمګړتیاوې وینم او الحمدلله دغه څه چې مې زده دی او مطالعه کړي مې دي د هغې زده کړې ته په کتو او د خلکو حرکتونو ته په کتو یعنی مجبورېږم ځکه چې ما الحمدلله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت یا مثلا هغه طریقه کار لوستی دی چې څنګه به هغه کول چې چا سره به خبرې کولې هغه ته به دا دوه سترګې ورنیولې وې او هغه ته به یې ښودل چې دا دوه غوږونه لرمه، دې باندې د ستا خبرې اورمه، یعنی ټوله توجه مې تا ته ده. دا د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم طریقه وه. داسې به یې نه کول چې داسې ګوري او داسې ګوري او داسې ګوري او هلته بل. نو بل دې هم په خبرو کې لکه د شمړې مچ نه راولېږي چې څه وخت خبره د دوو کسانو خلاصه شوه نو بیا کولی شي بخښنه غواړم، کولی شم چې یوه خبره یا مثلا یو څه درته ووایم وخت لرې. دا هغه طریقې دي، طریقه کار دي. نو کله کله ملګري راشي والا فیسبوک ته ډېر راځي، زما راتګ زه پوهېږم زما راتګ معنا لري، زما راتګ ګټه لري، زما راتګ اصلاح ده، سپارښتنې دي، نصیحت دي د قرآن او د حدیثو په رڼا کې. دا د بعضې خلکو خبرې هم یو رقم له بدرنګې دي. ما دلته کفر، فتنه، فسق و فساد نه راوړم. زه د یو مؤمن مسلمان په صفت د خپل علم د اندازې چې څومره علم لرم یو ګټوره وینا راخلمه، یوه ګټوره سپارښتنه لرم، هغه له ټولنې سره د کم علمي ټولنې سره شریکوم او په دې هیله ورته کېږم چې زما د دغې ټولنې دغه نیمګړتیا چې لري دغه اصلاح نصیب شي او د بدبختیو نه پکې را بهر شو. نو اوس به راشي والا داسې دی زه فخر کوم انما الاعمال بالنیت. زه د دې دپاره نه راځم چې ریاکاري دې وکړم، ځان دې وښیم، ځان دې مشهور کړم. زه د یو مسؤلیت له مخې راځم او زه په دې باندې پوهېږم چې نن وخت یو چاته داسې ویل چې ستا د خبرو اداب نشته دی، غوږ شه راته، دا مشکل دي، دا مشکلات جوړوي. نو فلهذا دغه راتګ غوره ګڼم چې ټولې وویني او دغې ټکي ته یا دغې
ټکي ته متوجه شي او دې ته د اصلاح بڼه د اصلاح جامې وراغوندي. نور مو وخت نه نیسم. رب مو راته روغ لره، ښه دوا او سر لوړي اوسئ. ما در سره په خپلو نیکو دواګانو کې یاد ساتئ. د توجه نه مو نړۍ مننه. الله په امان.